اوس مې هغه شوق پاتې نه دی چې هر چا ته ځان معرفي کړم. بس چې څوک څه فکر کوي زه هماغسې یم. تمام. ها ملګرو، دا سمسور صحافي دی د افغانستان سیمې سره د دې تعلق دی. کم وجه او کم ویډیو چې د دې راغل دا هغه در سره شیر کوم او دا وخت چې کم دی په سکرین باندې کوشش کوم چې هغه تاسو سره شریک کم. د هغې څه عکسونه چې دي دا وخت تاسو په سکرین باندې کتی شئ. څه چل شوی دی؟ طالبان لګېدلی دي د افغانستان کوم حکومت چې دی هغو دا نیولی دی او داسې یو دوه وجو له سببه چې کم دی دا وهلی دی. پیلنۍ وجه چې کومه ښودلی کېږي خلک وایي چې آیا دا ټیک ټاک کوي او طالبانو دا ونیو ورته ویل چې آیا ته ټیک ټاک مه کوه او داسې مختلف قسمه ویډیو دا جوړوي. تاسو د دې کوم شعرونه چې دي یا نور لپسینګ ویډیو جوړوي. خلک وایي چې آیا په دې ټیک ټاک په وجه وال دی. بل طرف ته کم ریپورټس چې راځي د هغې تر مخه خلک وایي چې دې روژه خوړلې وه او د هغې روژې له سببه چې کم دی طالبان ولګېد او دا یې وهو. خو کم صحیح وجه چې کم دا تر اوسه پورې معلوم نه ده او خلک چې کم دی یو څه بل څه هغه ګوري او خلک ډېر زیات یو بل ته وایي چې آیا موږ ته دا ویډیو رسېنډ کړئ او دا نو دا کم تصویران چې په سر کې تاسو ولیده نو دغه تصویران و دغه ویډیو وه دا چې کم دی هغه نیولی دی اوس طالبان نو نیولی دی او که بل چا دی د دې هم داسې کنفرم معلومات نشته. خو زیات تر کم خلک چې وایي د هغو تر مخ هغه وایي چې دا طالبانو نیولی دی او هغو داسې وهلی دی. دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بل ویډیو کې ملیږو. الله حافظ.